سوال دا چې په مانځ کې توجه موږ څنګه برابرولای شو. اوله مهمه خبره دا ده چې تاسو باید د مانځ په معنا باندې ځانونه پوه کړئ. مثلا تاسو وایئ الله اکبر، صحیح شوه؟ کله چې تاسو الله اکبر ووایئ، الله اکبر څه معنا الله له هر څه نه لوی دی، صحیح شوه؟ ته د لاسونه هم داسې کړل، یعنې د دنیا او د هر څه تا شاته وغورځول او الله جل جلاله ته مخامخ ودرېد. کله چې ته د مانځ په معنا باندې پوه شي نو ایله به د مانځ په خوند باندې پوه شي چې دا ته څه وایې الله جل جلاله. یا مثلا امام تلاوت کوي او ته د هغه تلاوت اورې، باور وکړه ډېر زیات توجه به دې برابره شي. کوشش د خپل وس مطابق وکړئ چې د مانځ ترجمه زده کړئ. دویمه مهمه خبره هغه دا ده چې تاسو باید د خپل نظر لږ کنټرول کړئ، صحیح شوه؟ دا چې تا د الله جل جلاله سترګې درکړي دي، هر ځي ته په مانځ کې مه ګوره، توجه لږ برابر کړئ، د دې سجدې ځي ته ګورئ، صحیح شوه؟ کله چې ته په مانځ کې ودرېدې نو د سجدې ځي ته وګورئ، ته بیا به خپله فکر وکړې، په خپله به تا ته محسوس شي چې ستا توجه څومره برابر. اوس چې ته هرې خوا ته ګورې راګورې، پلانکی ټیټ شو، پلانکی جیب شو، پلانکی راغی، پلانکی مونځ داسې وکړه، څنګه به ستا توجه برابره شي؟ دا الله بنده. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې وایي انسان د سجدې ځي ته ګوري که نه نو د الله جل جلاله رحمت هم دته متوجه وي، خو چې کله اخوا دېخوا وګوري بس د الله جل جلاله رحمت له ده نه قطع شو، صحیح شوه؟ دا ډېره مهمه خبره ده. د سجدې ځي ته ګورئ، اخوا دېخوا کامره مه اچوئ، نو انشاءالله ستاسو توجه به ډېره ښه برابرېږي. درېیمه مهمه خبره دا ده چې خپل ضرورتونه پوره کړه. کوم ضرورت چې ته لرې هغه پوره کړه، بیا مانځه ته ودرېږه. اوس مثلا تا ګیسونه راټینګ کړي دي که نه، په خېټه کې د ګوړه ګوړه تشناب نیولی د الله بنده اول تشناب ته لاړ شه، خپل ضرورت دې پوره کړه، اودس وکړه، بیا راشه په مانځه ودرېږه. چې ته اوس په دې حالت کې اودس ماته دې راټینګ کړی نو څنګه به مونځ خوند درکړي، څنګه به یې توجه برابره شي؟ یا سخت وږی هلته تا د ډوډۍ تیاره ده، څنګه به په مونځ باندې پوه شي؟ ډوډۍ وخوره، هر څه ضرورتونه پوره کړه، یعنې که کور کې کومه لانجه او جنجال کړی هغه ختم کړه، نو انشاءالله بیا مانځه ته ودرېږه، د هر څه به دې انشاءالله برابر وي، توجه به دې برابرې. اخري مهمه خبره څلورمه هغه دا ده چې کوشش وکړه مونځ کرار کرار وکړي. په ډېر زیات تعصب سره موږ ویلی شو چې مسلمانان بس فقط ټونګې وهي، ټونګې رکوع ته نه تللي بیا راجګ شوی که نه، او اکثره وخت دا راجګېږي هم نه، بس فقط چې دا معمولي سره اړیکه درز سجدې ته چې راجګ شي کېناستلی نه وي، بیا منډه کړي سجدې ته. ولې دا زر زر لمونځ کول دا نه کېږي دوستانو. نبي علیه الصلاة والسلام یو نفر ولیدو چې همدغه رقم زر تر زره یې لمونځ کاوه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویلې وایي ورشه بیا لمونځ وکړه، ورشه بیا لمونځ وکړه. داسې نه دي ورته ویلي چې مونږ دې کم راغی یا کوم مشکل پکې نه وای، ورشه بیا لمونځ وکړه. د دې معنا دا ده چې زر زر لمونځ مه کوه، لږ په کرا کرا باندې، په آرام آرام باندې، سکون باندې. نبي علیه الصلاة والسلام ډېرې زیاتې دعاګانې کړي دي په مانځ کې، خو متاسفانه زمونږ د مسلمانانو هغه یوه هم نه ده یاد، الا ماشاءالله. کوشش وکړئ هغه د نبي علیه الصلاة والسلام دعاګانې یادې کړئ، په سجدو کې هم وکړئ، په رکوع کې هم وکړئ، او د درود او کله چې تاسو درود وایئ اللهم ربنا په ځای باندې نورې هم ډېرې ښایسته دعاګانې شته دي، هغه یادې کړئ، ویې کړئ، انشاءالله ستاسو په مانځ کې به مکمله توجه برابرېږي. مینه او ulearn.com یو پلیټفارم دی چې په هغه کې مختلف زده کړې شته دی. که څوک غواړي چې بزنسمن شي، آنلاین فریلانسینګ طریقه زده کړي، اسلامیات ولري، که قرآن دی، دعوت دی، حدیث دی، همچنان اکاونټینګ ولري، کریټیو ډیزاین ولري، څنګه مختلف ویډیوګانې کورسونه جوړ کړي، او همچنان څنګه آنلاین ویډیوګان جوړ کړي، نو دا ټول طریقې په ulearn کې شته دی. او فیس ډېر زیات کم دی. که ته د افغانستان نه بیرون د کال فقط د میاشتې $7 دی تا ته، او ته یو فیس باندې کولی شې ټولو مقالو ته چې زرهاو نه ډېر زیاتې دي او سلهاو کورسونو ته لاسرسی پیدا کړي د ټول کال دپاره او زده کړه وکړي. زما په نظر بهترین چانس دی چې ته باید د خپل ژوند بدلون لپاره اولین اقدام وکړي چې هغه د ulearn کې راتګ دی او خپل زده کړه شروع کول دي.